سمسور دی پراتلو سو ټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت پورې باران رسول الله باران رسول الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جاوید خان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده که چیرې له یو مجرد کس څخه الله دې مسلمانان ترې وساتي زنا وشي او بعضې نور ګناهونه هم ترې شوي وي، نو هغه سره بخل جواز لري او که نه؟ همدارنګه له هغه سره ناسته پاسته په کار ده او که نه؟ همدارنګه کومه ګناه چې ده کړې په دې ګناه باندې نور خلک باید خبر شي او که نه؟ یعنې ته ترې خبر یې، غواړې چې نور خلک خبر کړي په دې کې ګناه شته که نشته؟ په دې کې شک نشته. کله چې یو مسلمان نه ګناه وشي او هغه په اخلاص او صداقت سره خپل رب طرف ته متوجه شي او د خپلې ګناه نه توبه وباسي، هغه ګناه په هغه ساعت کې پرېږدي، په خپلې ګناه باندې پښیمانه وي او په راتلونکي کې دا تصمیم ولري چې زه به بیا ګناه نه کوم، الله رب العزت ورته توبه قبلوي. او که د چا حق یې خوړلی وي د دې دریو شرایطو تر څنګ هغه پردی حق به هم ورته سپاري. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الله تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ابي موسی اشعری فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یقینا الله تعالی د خپل قدرت او برکت لاس بلا کیف د شپې له طرفه اوږدوي، د دې دپاره چې د ورځې د ګنهګار توبه قبوله کړي. یعنې که چا د ورځې ګناه کړي وي او شپې کې خپل رب طرف ته متوجه شي، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړي، الله یې توبه ورته قبلوي، الله یې ګناه ورته معاف کوي. همدارنګه د ورځې د خپل د قدرت او د برکت لاس بلا کیف راوږد کړي چې د شپې د ګنهګار توبه قبوله کړي، تر دې چې لمر د مغرب نه راوخیږي چې بیا د توبې دروازې بندېږي. که چا د شپې ګناه کړي وي او د ورځې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړي، خپل رب نه د خپل ګناهونو بخښنه وغواړي، په خپلې ګناه باندې پښیمانه شي، هغه ګناه پرېږدي او په راتلونکي کې پوخ عزم او تصمیم ولري چې زه به بیا دا ګناه نه کوم، الله رب العزت یې توبه قبلوي او ګناه یې ورته معاف کوي. په حدیث کې چې دلته ذکر د لاس راغلی، مراد د لاس نه داسې نه دی لکه چې د مخلوق لاس وي، ځکه چې الله تعالی لپاره جسم نشته، ځکه چې هر جسم او اندامونه د خپلو جزونو نه مرکب وي او هر مرکب خپلو اجزاو ته په خپل ترکیب او وجود کې محتاج وي او الله رب العزت ته محتاج نشي کېدی. نو مراد دلته د لاس نه د الله رب العزت د رحمت څادر خورول دي بلا کیف. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. ابو هريره
رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چا چې د قبلې د طرفه د لمر د راختو نه مخکې توبه وکړه نو الله رب العزت به د توبه قبوله کړي. ځکه کله چې لمر د مغرب او د قبلې له طرفه راپورته شي هلته بیا د توبې دروازې بندې شي، توبه نه قبلیږي. نو که چا ګناه کړي وي په ځانګړې توګه ګناه چې هغه محسن نه وي باید هغه په درو ووهل شي، او که داسې نه وي څوک یې آګاه او خبر نه وي لکه تاسو غوندې یو کس پرې خبر وي خپل رب ته دې متوجه شي او د خپل رب نه دې د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي. نو کله چې هغه توبه وویستله ته به څنګه له هغه سره رابطه پرې ته به ولې له هغه سره بغض او کینه کوې؟ ولې به له هغه سره بخل کوې؟ ځکه چې هغه توبه ویستلې ده. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم یو بنده چې په چا باندې په دنیا کې پرده واچوي نو الله تعالی به په ده باندې په ورځ د قیامت کې پرده واچوي. یو مسلمان نه یوه ګناه شوې هغه توبه کړې ده خو ته پرې خبر یې، ته په همدغه مسلمان باندې پرده اچوې د قیامت په ورځ به الله رب العزت ستا په عیبونو باندې پرده واچوي. د یو مسلمان بې عزته کول، د یو مسلمان شرمول او د یو مسلمان په بې عزتي باندې خلک خبرول دا د مسلمان صفت نه دی. ته په ده باندې پرده واچوه چې د قیامت په ورځ الله رب العزت ستا په عیبونو باندې پرده واچوي، عیبونه دې الله درته پټ کړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راوستلی شو چې شراب یې څښلي ول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ووهئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ کې ځینې داسې کسان وو چې په لاس باندې به یې دا وهه، یعنې په لاس باندې وهونکي ول، او څوک په خپلې څپلۍ سره او څوک په څادر سره، خو دا شرابخور هم ووهه. کله چې دی بیرته راوګرځېد نو په دې خلکو کو چا وویلې چې الله تعالی دې تا رسوا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې ورته مه وایئ، په ده باندې د شیطان سره مرسته مه کوئ، ځکه ستاسو په دې خبره باندې شیطان خوشحالیږي، تاسو شیطان سره مرسته کوئ. نو د مسلمانانو په عیبونو باندې پردې واچوئ تر څو الله رب العزت ستاسو په عیبونو باندې د قیامت او د حشر په ورځ پردې واچوي. هر یو یاري غټول د پسرلی روزه 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 بعثمان حضرت علي حيدر روزه روزه روزه